په داسې حال کې مې جانان ته ورولئ لاس کې مې زنځیر پښو ته مې کړی ور واچوئ ډېر ګنهګار یم بند په بند مې وتړئ لاس ته مې زنځیر پښو ته مې کړی ور واچوئ په داسې حال کې مې جانان ته ورولئ لاس ته مې زنځیر پښو ته مې کړی ور واچوئ ډېر ګنهګار یم بند په بند مې ورولئ لاس ته مې زنځیر پښو ته مې کړی ور واچوئ چې لیوني په شان لیده شم ګریوان مې ټول ریښې کړئ چې لیوني په شان لیده شم ګریوان مې ټول ریښې کړئ مخ را تور په سر مې خاورې وشیندئ لاس کې مې زنځیر پښو ته مې کړی ور واچوئ ډېر ګنهګار یم بند په بند مې وتړئ لاس ته مې زنځیر پښو ته مې کړی ور واچوئ په داسې حال کې مې جانان ته ورولئ لاس ته مې زنځیر پښو ته مې کړی ور واچوئ ډېر ګنهګار یم بند په بند مې وتړئ لاس ته مې زنځیر پښو ته مې کړی ور واچوئ د کافر لپاره د فکري اعداد دفع کول تر ټولو ضروري مسلمان لپاره هغه قرآن باندې عمل کول ځکه قرآن موږ ته د جهاد فکر راکوي قرآن موږ ته دا یایي چې د کافر سره دوستي مه کوئ قرآن موږ ته دا یایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قرآن موږ ته دا یایي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم دې آیات په تفسیر کې تفسیر قابلای داسې تفسیر کوي چې یو مسلمان د بل مسلمان نه بغیر باید خپل راز کافر ته ونه یایي ځکه کافر ستا د عقیدې مخالف ده کافر ستا د توحید مخالف ده نن سبا که موږ تاسې وګورو په دنیا کې یو کافر تاسې وښیي چې هغه د نبي علیه السلام په سنتو برابر خو مسلمانانو تاسې راسه بصرحاو مسلمانان دي چې د نبي علیه السلام سنت یې پرېښي د الله جل جلاله احکام یې تر پښو لاندې کړي دي د نبي علیه السلام سنتو ته داسې وایي چې دا خو سنت دی څه پروا کوي دا فکره نن سبا مسلمانانو ته ورکول چې دا خو سنت دی سنت همداسې ورته ښکاري لکه د دې پلار سنت سي او دوهمه خبر چې د ضعف لامل د مسلمانانو هغه خپلمنځي اختلافات ده لپرونه چې موږ وګورو مسلمانانو ډېر مستحکم حکومتونه لرل په دنیا کې مسلمانانو ډېر مستحکم خلافتونه او ډېر مستحکم حکومتونه یې لرل په اندلس باندې مسلمانانو 800 کاله مستحکم حکومت وکړو ولې نن په اندلس کې د اسلام یو علامه هم نسته وجه یې دا ده چې د هغه وخت علماو خپلمنځي اختلافات ستا د ښایست نه د خوبانو قافلې لوګی شه ستا د ښایست نه د خوبانو قافلې لوګی شه مشکو عنبر د محمد د خولې لوګی شه مشکو عنبر د محمد د خولې لوګی شه ستا د ښایست نه د خوبانو قافلې لوګی شه ستا د ښایست نه د خوبانو قافلې لوګی شه مشکو عنبر د محمد د خولې لوګی شه مشکو عنبر د محمد د خولې لوګی شه
زه د پارس په ښایستونو باندې څه وکمه زه د پارس په ښایستونو باندې څه وکمه ټوله دنیا مې د محبوب د مدینې لوګی شه ټوله دنیا مې د محبوب د مدینې لوګی شه مشک و عنبر د محمد د خولې لوګی شه مشک و عنبر د محمد د خولې لوګی شه ستا د ښایست نه د خوبانو قافلې لوګی شه ستا د ښایست نه د خوبانو قافلې لوګی شه مشک و عنبر د محمد د خولې لوګی شه مشک و عنبر د محمد د خولې لوګی شه عزتمنو دا یو عقیدوي مسئله ده باید ټول انسانان بالخصوص مسلمانان له دې څخه خبر وي چې دیموکراتیک او اسلامي نظام دا له چا څخه جوړ دی عزتمنو که موږ تاسو موجوده نړۍ ته وګورو نو په موجوده نړۍ کې قسمه قسم هیوادونه مختلفې ژبې مختلف دینونه او مختلف ثقافتونه وجود لري خو الله جل جلاله د دې دنیا د انسانانو لپاره اسلامي قیادت او اسلامي امارت راولېږم عزتمنو الله جل جلاله په دنیا کې چې کله د ځمکه پیدا کړه اول قائد د ځمکې ته حضرت آدم علیه السلام راولېږم الله جل جلاله فرمای وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ویاد که هغه وخت قال چې وویل ربک ربستا للملائکة ملائکو ته انی بشک زه جاعل ګرځونکی یم فی الارض په ځمکه کې خلیفة د یو خلیفه علامه بیضاوي رحمه الله فرمای والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان خليفة الله في الأرض ومراد الذي خليفة سخا حضرت آدم عليه الصلاة والسلام دا زکا چې دا آدم علیه السلام په ځمکه کې خلیفه او نبی علیه السلام فرمای چې هر پیغمبر دا په ځمکه کې دغه موجوده امت لپاره دا خلیفه وي اوس راځم د اسلامي قیادت او اسلامي امارت او د جمهوریتي نظام په مابین کې یو څو فرقونه درته ذکر کوم عزتمنو که موږ تاسو د نبی علیه السلام ژوند مبارک ته وګورو دا د نړیوالو لپاره یو غوره مثال ده ځکه نبی علیه السلام زموږ ستاسو دا زمام الامور ده او په دیموکراتیک او جمهوریتي نظام کې زمام الامور هر هغه کس وي چې د عامو خلکو په رایو سره ټاکل سوی وي او بیا د عامو خلکو په لاس سره لیکل شوي او څو قوانین لیکل شوي وي او هغه قوانین بیا په دې موجوده خلکو باندې تطبیقوي او په اسلامي شریعت کې په حقیقت کې زمام الامور دا د الله جل جلاله. محترم سامعینو همدارنګه فرعون هم د خپل تکبر او غرور له امله په اوبو کې غرق شو قارون هم د خپل تکبر له امله په ځمکه کې ښخ شو. محترم سامعینو د تکبر لاملونه ډیر دي ځینې لکه منصب څوک منصب ته ورسېږي تکبر ترې نه کېږي قاضي شي والی شي رئیس شي د تکبر اختیار کړي بل علم ده علم ته څوک ورسېږي تکبر کوي بل کمال ده کمال پکې پیدا شي د تکبر کوي. محترم سامعینو مرض په دوه قسمه ده یو بدني ده او یو روحاني ده. د تکبر روحاني مرض ده لکه څنګه چې یو انسان د بدني مرض لپاره علاج کوي او د بدني مرض لپاره علاج ضروری ده ځکه چې بدني مرض لپاره علاج ونه کړي هغه مري. همدارنګه د روحاني مرض لپاره هم دښمن ته مې په نرک لک ځواب ویلی دی دښمن ته مې په نرک لک ځواب ویلی دی سنگر کې مې ټول درس د انقلاب ویلی دی سنگر کې مې ټول درس د انقلاب ویلی دی
دی خاوره کې خاورې شوې هډوکي او هډونه دی خاوره کې خاورې شولې خوښې او هډونه چې چا زما وژلو تا ثواب ویلی دی سنگر کې مې ټول درس د انقلاب ویلی دی سنگر کې مې ټول درس د انقلاب ویلی دی دښمن ته مې په نرک لږ ځواب ویلی دی دښمن ته مې په نرک لږ ځواب ویلی دی سنگر کې مې ټول درس د انقلاب ویلی دی سنگر کې مې ټول درس د انقلاب ویلی دی سهار د ازادۍ به ولې نه پاسې له خوبه سهار د ازادۍ به ولې نه پاسې له خوبه شل کاله مې په تور پیکاره باب ویلی دی شل کاله مې په تور پیکاره باب ویلی دی سنگر کې مې ټول درس د انقلاب ویلی دی سنگر کې مې ټول درس د انقلاب ویلی دی د وخت د فرعونیانو یې سرونه ګرځولي د وخت د فرعونیانو یې سرونه ګرځولي نو ځکه یې دې خاورې ته عذاب ویلی دی سنگر کې مې ټول درس د انقلاب ویلی دی سنگر کې مې ټول درس د انقلاب ویلی په توره شپه جانانه ولاړې وی خدای دې هوسا کړه ستړي ستړي منزلونه قدم په خیال اخلا زړګیا وی توره تیاره د مخکې شته دي ګړنګونه سپوږمۍ په غره راپورته کېږه وی غازي جانان مې ړنګو بنګ اخلي ګامونه د غرونو لارې ډېرې ګرانې وی تنکیا یار پورورو د قدمونه نختره یخ سیوری پرې وکړه وی ستړي ستومن لالې مې کړي دي مظلونه په مازدیګر کې رانه لاړې وی بریالی راشي زه به کړم درته سوالونه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أهلك الكفرة والفجرة واليهود والنصارى والمرتدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله